افغان ځواکونو د ځانمرګو او بهرنیو طالبانو مرکز په نښه کړی دی. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو د ځانمرګو بریدونو د جوړېدو مرکز له منځه وړی او د بهرنیو طالبانو په ګډون یې 22 تنه وژلي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د افغان کمانډو ځواکونو له لوري د غزني په د یک ولسوالۍ کې ځانګړي شپني عملیات ترسره شوي دي چې په پایله کې د طالبانو هغه مرکز له منځه وړل شوی دی چې ځانمرګو بریدګرو لپاره به پکې له بمونو ډک واسکټونه جوړېدل. یاد وزارت همدا شان وایي په دې عملیاتو کې د 2 پاکستاني، 2 تاجکستاني او 6 عربو طالبانو په شمول 22 طالبان وژل شوي دي. 3 نور ژوبل شوي او همداراز د شهباز خان په نوم د ځانمرګو بریدګرو د لوجستیک مسؤل نیول شوی دی. له تیرو څو اونیو راهیسې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو له لوري د طالبانو پر سیمو عملیات پیل شوي چې زیات شمیر طالبان پکې وژل شوي او یو شمیر نورې هم سیمې ترې پاکې شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.